بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. آیات کریمه کې الله فرمایي د مخکې خلکو په واقعاتو کې عبرتونه دي چې څوک عقلمن خلک وي نو د هغوی دپاره پکې ډېر عبرتونه وي. نن خطبه کې انشاءالله د یو لوی عالم دین چې د اومې او اتمې صدۍ عالم دی او مشهور دی په شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله باندې. دا یو مستقله موضوع ده چې د نیکانو تاریخ سیرت اوریدل دا په انسان باندې ډیر زیات اثر کوي او د دې وجه دا ده د نیکانو دا ژوند دا ټول د قرآن او د حدیث دپاره یو عملی نمونه وي. ځینې اهل علمو داسې دی خبرې ته دومره ترغیب ورکړی دی د سلفو نیکانو تاریخ او سیرت ته. وی کله کله د ځینې نیکانو په تاریخ او سیرت اورېدلو باندې انسان ته د 80 کالو عبادت نه زیات اثر میلویږي. بیا خاص کر داسې حق والا داسې خلک چې هغوی د الله د کتاب او د محمد رسول الله د احادیثو خدمت کړی او په عالم کې یو نمونه پیش کړی وي د هغه تاریخ کتلو کې بېشماره فایدې وي. انسان پکې دا زده کړي چې دعوت به څنګه کوو. انسان پکې دا زده کړي چې که په تا باندې محنت او تکلیف راشي څنګه به برداشت کوو.
انسان پکې دا زده کی چې عوامو ته به څرنګې دین رسو، خواصو ته به څرنګې دین رسو، د باطل پرستو په خلاف به څنګه ودرېږو، د حاکمانو ظالمانو خلاف به څرنګې دعوت کوو. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په داسې یو وخت کې الله پیدا کړی چې دغه زمانه کې د هر طرف نه د کفر، د ظلم، د بدعاتو، د شرکیاتو، د عقایدو فاسدو، هر طرف ته د ظالمانو ظلمونه، یو طرف ته د عقیدې مسلې وي چې زمونږ عقیده دا ده چې د عقایدو په باب کې د انبیاءو د تعلیم نه علاوه د بل هیچا خبره قابل قبول نه ده. مونږ کو الله پیژنو، مونږ کو انبیاء پیژنو، مونږ کو ورځ د آخرت پیژنو، مونږ کو د قبر حالات پیژنو، مونږ کو هر یو د عقیدې کړه تقدیر مسله پیژنو، کو بل پیژنو، جنت پیژنو، جهنم پیژنو. عقیدم دادا چې سوا د محمد رسول الله او سوا د هر یو نبی د زمانه د تعلیم نه علاوه په بل طریقه باندې دا خبره څوک نشي زده کولی. دا داسې خبره ده، دا د عقیده عقاید او مسله دا د چا په علم ته نشي حاصلولی، دا د چا په تجربه ته نشي حاصلولی. د دې لپاره که هر قسم ته اسباب استعمال کی، دا خبر یاد ساته عقاید صرف د قرآن او د حدیث یا د انبیاء او د تعلیماتو نه زده کیږي. خو عجیبه خبره داسې وه چې د شیخ الاسلام په زمانه کې په عقیدو کې فلاسفه و بحث شروع کو. فلاسفه د عقیدو بحث دسی شروع کو، الہیاتو بحث دسی شروع کو چې نو د فلاسفه سره د دې عقایدو مبادی اولیه د اولو خبرو علم مستند د هغې نه فلاسفه او عقیده په ترتیب ورکولو معلوماتو باندې د حاصلولو د مجهولاتو په دې طریقې هم نشوي حاصلولی، او نه فلاسفه دا خبره په تجربې سره حاصلولی شوه، نه په لیبارټرۍ سره شو حاصلولی. خو ظالمانو دومره ظلم وکړو چې دغه عقایدو کې دومره بحث وکړو چې د خپلې درجې نه پسې آخري درجې ته ورسېدلو. او د دې فلاسفه او عقیدې په مسلمانانو کې ورننوتلې. چانه به چې د عقیدې تپوس کاوه هغه به چرته ابن سینا او افلاطون دله غږول، چرته به د دې خلکو خبرې د عقیدې په باب کې زوتولې. د دغه زمانې چې کله د فلاسفه او د خبرې ډېرې زیاتې شوې او فلسفه ډېره زیاته شوله، یو خلق پیدا شو هغې ته به علم کلام والا ویل، هغې ته به متکلمین ویل. دی علم کلام والا داسې کار وکړو چې د دې مخکنو خلقو مقابله شروع کړه د فلاسفو. خو هغه علم کلام والا هغې نم داسې غلطیانې وشولې لکه یو غلطی تی خطرناک دا وشوله چې هغې طریقه د استدلال د فلاسفو اختیار کړه. دویمه غلطی تی نه دا وشوله چې هغه فلاسفه علم کلام والا د هغې د قرآن او د حدیث یا د آسماني تعلیماتو په خبره باندې د هغې یقین نه و، هغه به شکی او ګمان والا خبرې ګڼلې. درېمه غټه غلطي د متکلمینو دا وه چې کومه خبره به دوی ثابتوله نو داسې اخوا دیخوا اخوا دیخوا داسې طریقه چې کم د الله د کتاب یا د آسماني کتاب کومه خبره وه هغې خلکو نه پټه کړله
او ذهن کې خلکو ته دا کینوله چې عقیده به چې زده کوي نو د علمي کلام نه به زده کوي او دا مرض زمونږ په دې زمانه کې هم دی. داسې یو عالم پکارو، داسې یو امام پکارو چې هغه د دې فلسفې نه هم سم خبري، د فلسفو ټول مرضونه ورته معلومي، د فلسفې واړې او غټې اصول او جزئیات ورته معلومي. هغه داسې یو عالم پکارو چې هغه په دې علم کلام باندې د دې په هره مسله باندې پوهیږي او د دې سره سره په زړه کې یو جذبه وي د دې خبرې چې خلکو ته به قرآن او د حدیث صحیح عقیده څنګه ورسي. یوازې دا مرض نه و، یوازې دا نقصان نه و په دغه وخت کې. دا نقصان چې زه کوم وسویمه دا زمونږ په دې زمانه کې هم شته چې ځنې چا نه تپوس وکړي چې عقیده به چېرته یې زده کوي، هغه غریب د دې خبرې نه نه خبر، هغه عقیده چېرته په ساینس او چېرته د تاویلې ماویلې نه عقیدې زده کوي. دا یو غټ نقصان او یو غټ مرض په دغه زمانه کې و. یو ښه عالم پکارو چې د دې مرض ازاله وکړي. یوازې دا مرض نه و، یو بل غلط خطرناک مرض په دغه زمانه کې دا و چې دا غیر مسلم د طرف نه په اسلام باندې سم اعتراضونه شروع. په دغه زمانه کې انګریزان چې خلکو ته عیسایان وایي، هغې خلکو داسې اعتراضونه په اسلام باندې کول چې خلک به د اسلام نه اړول، داسې محنت به روانو، خاص کر په هغه زمانه کې چې کله صلیبي قوتونو په حلب او په بیبرس باندې او په شام باندې او په دمشق باندې کله هغې حملې شروع کړلې، نو دغه ځای کې په دې شام، دمشق، مصر په دې علاقو کې غربي النسل عیسایان او انګریزان اوسېدل. نو هغو ته سمه موقع میلاو شوله او د دې مسلمانانو په خاص کر په محمد رسول الله باندې به داسې اعتراضونه کول. څوک داسې یو جوور علم والا نه و چې هغه ته د عیسایانو، نصاراو، انګریزانو، یهودیانو د ټولو هر څه معلومات ورته وي. داسې یو سړی په دغه وخت کې کم څوک نه و داسې چې هغه داسې یو کار وکړي چې دې عیسایانو له جواب ورکړي، دې انګریزانو له جواب ورکړي. داسې عالم پکارو چې هغه د تورات نه هم خبر وي، د تورات د تحریفونو نه هم خبر وي، هغه د انجیل نه هم خبر وي، د انجیل د تحریفونو نه هم خبر وي، او هغه چې دوی څومره زیاتې او کمې او نقصانات کړي هغو ته ټول معلومات ورسره وي. داسې یو عالم پکارو. خو د هغې سره سره دې عالم کې دا صفت هم پکارو چې هغه د زړه نه زړور وي او هغه داسې عالمي چې ژبه کولاو وي او هغه داسې عالمي چې د هغه د دې علم داسې درجه ول الله ورکړې وي چې څوک یې د خبرې بیرته جواب نشي کولی. یوازې دا نقصان هم په دغه زمانه کې نه و. او دا خبره چې زه کومه دا اوس وخت هم داسې ډېر نو. نن سبا د دنیا ټول کافران په اسلام اعتراضونه کوي، په محمد رسول الله اعتراضونه کوي، په قرآن باندې اعتراضونه کوي. موقع ته پراته دي خلک. دریم یو غټ بیماری چې په هغه وخت کې وه د اسلام په جامه کې یوه ډله وه، باطینیه نوم یې وه، باطینیه. او د هغې باطینیې ډلې په دغه وخت کې مختلف شاخونه و. یوې اسماعیلیه په نوم باندې شاخ و، یوې د حشاشیه په نوم باندې، دریم یې د رزدیه په نوم باندې، څلورم یې د نصیریه په نوم باندې، نور مختلف ځان ته به مسلمانان ویل. او همیشه دپاره به دا سوچ کاوه چې کله به داسې موقع راشي چې موږ به د اسلام او د مسلمانانو بیخکندي وکړو. دا ډله چې وه دا ډله اوس هم شته په شام او په دې علاقو کې، خاص کر په شام کې د نصیریه روافظ شیعګان چې دي هغه ډله په دې نوم باندې اوس هم په هغه ملک شته. دا د اسماعیلیو ډله چې دی اوس هم په دې زموږ په ملک کې دا ډله په دې نوم باندې هم شته. دا د هغه باطیني ډلې یوه حصه ده.
او دا همیشه دپاره ځان ته مسلمانان وایي، خو کله چې د کافرانو حمله پر اسلامي ممالکو باندې کیږي د ټولو نه اولنی ملګري دی وي. لکه کله چې تاتاریانو په شام، په عراق او په دې علاقو حملې وکړې، د ټولو نه کلک ملګري چې و نو دغه باطنیه ډله وه. داسې عالم پکار و چې د دې باطنیې ډلې پټ حالاتو نه خبر وي او د دې چې څه سزاګانې په اسلام کې د وقت حاکم اسلامي خبر کی او د دې سره سره هغه الله داسې یو بهادري ورکړې وي چې د دې په رد کولو باندې او په دې باندې بیان کولو باندې د هغه په زړه کې څه خوف او خطره نه راځي. څلورم په دغه زمانه کې یو خطرناکه بله فتنه دا وه، خطرناک مرض او نقصان دا و چې په مسلمانانو کې رسمونه، رواجونه یا په بل عنوان باندې د کافرانو عقیده یا شرکی اعمال یا بدعات دا خبرې په مسلمانانو کې ننوتې وي او ځان ته به خلکو مسلمانان ویل به او چې تا به ورته ویلې چې دا خو شرک دی، د ده د خولې نه به وختله ویل چې ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، دا خو موږ د غیر الله عبادت چې کوو الله ته پې ځان نږدې کوو. داسې وختو دغه چې محمد رسول الله چې د څه نه ډېره یېره ورکړې وه، ډېره سخته یېره ورکړې وه چې محمد رسول الله د دې خبره ډېر زیات په حدیث متواتره کې دا خبره کړې وه چې ګورې د قبرونو نه ځایونه د مانځه مه جوړوئ او لعنت یې کړی و په هغه خلکو باندې چې ځایونه د قبرونو د دې زیارتونو له داسې مه ورځئ چې تاسو ته ځایونه د بندګۍ او د عبادت او خپل ځان په باره کې رسول الله ویلي و یا الله زما قبر نه عبادت ځای مه جوړئ. خو دا څه مسلې چې وي په دغه زمانه کې دا ټولې واقع شوې وي، حتی کې د تاتاریانو د هغې یو کفري قانون و او په شکل د اسلام کې به خلکو ته پیش کاوه، ویل دا قانون باندې به فیصلې کوئ. چا اسلام نشو پیش کولی، چا سنت نشو پیش کولی، بلکې داسې یو وخت و اسلام په شکل د چا به چې د پیغمبر په سنتو عمل کاوه هغه ته به په غلط نظر کتل او چا چې به په بدعاتو، په رسمونو، په کفري، په طاغوتي قوانینو باندې عمل کاوه خلکو به ویل چې دا ډېر ښه سړی دی. داسې عالم پکار و، داسې یو عالم چې هغه د اسلام عقیدې پیژني، هغه شرک او د بدعت تمیز شي کولی، هغه د رسم او د رواج، هغه د قانون الهی او د کفري او طاغوتي قانون مقابله شي کولی، د دې د هر جز نه خبرې چې په دې فیصله کول کفر دی، په دې باندې اسلام دی، او هغه داسې حاکم عالم وي چې لا یخاف فی الله لومة لائم، هغه د چا نه د الله د دین په بیانولو کې نه د حاکم نه یریږي او نه د محکوم نه یریږي. د دې سره سره یو بل مرض په دغه زمانه کې دا هم و، اهل تصوف والا صوفیان چې ورته وایي، د صوفیانو دا یو څه وخت کې ښه خبره مو څه د دې یو څه خبرې صحیح وي، خو په دې صوفیانو کې څه وخت داسې مرضونه ننوتل چې دې کې د افلاطون فلسفه ورننوتله، په دې کې د هندوانو د هغې چې کوم رسمونه و هغه پکې ننوتل، او دا په تصوف چې دی د دې یو داسې کفري عقیدې وې لکه دا به ویلې چې مړه ظاهر او باطن د دې اوس ظاهر باطن د شریعت سره برابر که ظاهر هر څنګه وي، کله به ویلې د وحدت الوجود عقیده به ښکاره کوله، کله به د حلول عقیده ښکاره کوله، کله به ویلې چې شریعت ځان لري او طریقت ځان لري، کله به ویلې ځینې وخت کې سړی داسې دین ته ورسېږي چې بیا هغه ظاهري احکامو د شریعت ته نه یې محتاجه ویل، ځینې وخت کې به بېلمازه ګرځېده ویل دا به ویل چې دا بیت الله لمانځله ځي، کله به یې نورې خبرې کولې، کله به یې خلکو ویلې چې دا مجذوب دی، دا مه چیړئ د بل ځای ته. چا به داسې عالم په کار و چې د دې فلسفې صحیح حقیقت یې خلکو ته ښکاره کړی وی چې فلسفه صحیح څه شی ده، دا تصوف صحیح څه شی دی او تصوف یې باطله څه شی دی، غلط تصوف څه شی دی. یو بل مرض په دغه زمانه کې
چې پیداو هغه داو علمی مجالس، علمی حلقې. خلکو داسې کار کړی و قرآن او حدیث به د خپل مذهب تابع کول، قرآن او حدیث ته به د خپلو مذهب په چشمو باندې کتل. خبره به چې کله اختلاف براغې په ځای د دې چې قرآن او حدیث ته رجوع وکړی شي، ویل نه موږ د دې مذهب والی یو، بلکې دا یو عقیده او نظریه جوړه شوې وه چې داسې خبره به یې کوله چې د خپل مذهب نه د خطو په مقدار باندې قدم کړي هغه پلو کېښود نو کفر ته به ورسېږي. او بیا دا خبره به یې کوله چې زمونږ امام راعي امامنا صواب يحتمل الخطا ورائي غیرنا خطأ يحتمل الصواب. دا به ویلي زمونږ مذهب په ټولو مذهبونو کې چوت دی او د بل چا مذهب ټول غلط دی. دا خبرې به یې کولې. دې خبرو د وجې نه دومره ضد او عناد د مسلمانانو په منځ کې پیدا شو چې یو مذهب والا به په بل مذهب پسې مونځ نه کاوه، د یو مذهب والا به د بل مذهب سره دشمني وه. او د دې ناپوهي د وجې نه نوې مسلې به که چا پیدا به شوې، خلکو به ویلې چې ګورې د مذهب نه ونه وځې، نو هغه علمي مقام چې و هغه ختم شو. داسې یو عالم پکار و چې هغه په قرآن او حدیث باندې پوهوي، داسې حدیث یې زده کړي چې د هغه د علم آخري درجې ته، صحت او ضعف ته، سقیم ته، اصولو ته، فروع ته، هغه الله یو نور پیدا کو. 601 هجري وه، د پیر ورځ وه یا د دوشنبې، 10 د ربیع الاول وه چې الله په حران نومي علاقه کې یو عالم یو سړی پیدا کو چې پلار او مور یې ورته نوم ایښودی او په احمد مجد الدین سره، احمد تقی الدین سره. خو هغه وروسته به مشهور شو، په خپل ځان یې په ابوالعباس باندې نوم ذکر کاوه به، خو بیا وروسته مشهور شو په امام ابن تیمیه رحمت الله علیه باندې. د امام ابن تیمیه د دا تاریخ دا ټول داسې عجیبه تاریخ دی چې موږ ورته دې زمانې ته داسې محتاج یو، د هغه دې تاریخي کارنامو ته داسې محتاج یو چې موږ هم الله ته داسې ارمان کوو چې داسې یو بل ابن تیمیه به الله په دې زمانه کې پیدا نه کړي چې دا اوس چې د هغه په زمانه کې څومره خبایث او عقاید باطله وو او څومره افکار باطله وو، چې الله بل یو داسې امام پیدا کړي چې د دې ټولو خبرو جواب وکړي. امام ابن تیمیه په حران نومي علاقه کې پیدا شو. تاریخ والا علما لیکي فرات دجله دا په 2 حصو باندې تقسیمیږي. یو ته غربي حصه وایي، هغې ته عراق الغربي دغه وایي عراق العربي، او په هغې کې بغداد، مصر دا علاقې چې دی نو په دغه حصه کې راځي. دویمه حصه د دې دجلې او د فرات دویمه حصه چې ده هغې ته دیار بکر یا دیار مظهر او جغرافیه رستنۍ جغرافیه کې هغې ته د الجزیرې په نوم باندې دا یادیږي. په دې الجزیره کې کردستان، دیار کوچک، دارنګې مختلف دا حران چې کوم دی یا حران، دا په دغه طرف کې دا ځای واقع دی. دا چې د دیار کردستان نه تقریبا 8 غنټې مزل وکړي دغه کلي ته سړی رسیږي. د ابن حوقل مؤرخ په وینا باندې دا حران چې و دا د صابیانو زوړ مرکز و. صابیان یو کافر ډله ده،
مخکې نه تاریخي ځای چې دا و که نه دا د دی علاقه وه د صابیانو په قرآن کې الله د دی تذکره کړې د شیخ الاسلام ابن تیمیه د پلار چې و نوم یې عبدالحلیم و د نیکه چې و عبدالسلام یا مجدالدین و د دا نیکه الله ولا ډیر لوی علم ورکړی و نیکه د دا نیکه په 590 یا 91 کې پیدا شوی و نیکه او د دا نیکه په 652 کې وفات شوی و 652 هجری کې دی وفات شوی و نیکه یې ډیر لوی عالم و چې کله حج لتو چې بغداد ته کله ورسېدو د بغداد غټ غټ علمای مخې لرال چې کله د بغداد د عالمانو سره خبرې اترې وکړلې د بغداد عالمان حیران شو چې دل الله څومره لوی علم ورکړي امام زهبي وی د ابن مالک قول نقل کوي چې امام زهبي به ویلي چې ابن مالک به ویلي چې امام مجد الدین ابن تیمیه رحمه الله تا الله دا حدیث دسی نرم کړیو لکه داود علیه السلام ته چې الله وسپانه په لاسو کې نرمه کړیو لوی عالم و مجد الدین د دا نیکه او د دا نیکه چې و لږ د طبیعت نه وی تیزم و تیزی په دې طبیعت کې ډېره زیاته وه یو ځل تینا یو سړي ته پوس وکړو د یو مسلې علم یې دومره و هغه سړي ته ویلې د دې ستا د دې سوال 80 جوابونه دي او بیا یې ورته هغه 80 وانه جوابونه د بیا قوسه ورغلې وه نو د هغې د وجې نه ورته یو جواب دا یو دا سړي ته یې ویلې اوس دا ځان سره ګردانه وه دا به یادول غواړي ویل د نیکه یو مشهور کتاب دی منتقى الاخبار دا کتاب داسې یو کتاب دی چې په دې کې د ائمه او ادله پیش کړي دي د قرآن او د حدیث د لاندې ښایسته دلایل پیش کړي دي په دې راږي او دغه کتاب بې وروسته یو عالم دی محمد ابن علي الشوکاني هغه پې د پاسه شرحه کړې ده په نوم د نیل الاوتار سره چې په ټوله دنیا کې ول الله ډېر قبولیت ورکوي د ده دا نیکه چې و مجد الدین په 652 کې د دنیا نه رحلت وکړو دا د ده چې دا مشهور په ابن تیمیه سره دی دې خبره باندې لږ ځان پویه کوي ابن تیمیه د بره نیکه څلورم نیکه محمد بن الخضر ابن تیمیه د هغه د مور نوم او دا نسبی نوم چې و امام دا لوی عالم چې نن یې موږ باس کوو دا هم په دې نوم سره مشهور شو اگر چې د خپل نوم احمد ابن عبدالحلیم ابن تیمیه دا یې نوم خو خلک یې په شیخ الاسلام ابن تیمیه سره یادوي د پلار چې کله تاتاریانو په دنیا باندې تاتاریانو یو خطرناکه فتنه ده چې دا د 6مې صدۍ په تاریخونو کې د ټولو نه مشکله خطرناکه په لکونو باندې مسلمانان د دې فتنې د لاندې راغلي وو او دا مسلمانان د دې بغداد کې داسې وینې پیټه شوې چې کم دریاب دجله چې دا په وینو باندې ټوله سره شوې وه د دې فتنې د لاسه د تاتاریانو د فتنې د لاسه مخکې نه چې شیخ الاسلام پیدا شو ابن تیمیه په دغه علاقه حران باندې د تاتاریانو اثر نه و خو داسې غږ وشو چې تاتاریان اراده لري چې په حران باندې حمله وکړي په دغه وخت کې امام ابن تیمیه د 7 کالو په عمر کې د خپل پلار عبدالحلیم سره د دمشق په طرف باندې په هجرت کولو باندې مجبور شو په لاره کې علما ذکر کوي
چې دا غریب چې کله راتلل د هجرت په نیت باندې په لاره کې د تاتاریانو په هر ځای کې ناکې وي د هغې نه به هم ځان بچ کاوه او دوی وی خپل ټول سامان چې په کور کې پرېښودو خو د دوی سره چې کوم علمي کتابونه و هغې په لاسګاړي یا په خرګاړي باندې بار کړل او د ده پلار به په خپله دا کتابونه دغه ګاړۍ راښکله تر دې پورې چې دمشق ته دا خلک راورسېدل دمشق ته چې دوی وی راورسېدل دمشق کې چې د دوی غټ نوم و الله د دې ټولې کورنۍ له داسې یو علم ورکړی چې په هغه زمانه کې د چا داسې علم نه و چې دوی خلک خبر شو چې عبدالحلیم غوندې لوی امام عالم دې ملک ته راغی خلکو ټولو د خوشحالۍ د لاسه میدان ته راووتل خوشحالي ښکاره کړه چې یو لوی عالم دې ملک ته راغی چې کله وی دی راغی د هغه ځای کې یو غټ مشهور جومات و مسجد اموي چې د هغه جومات و چې په دې کې به هر سړي بیان نه شو کولی او نه به پکې هر یو سړي تقریر شو کولی د هغه زمانې بادشاه چې کوم و هغه ورته د دې جومات امامت او خطابت حواله کو چې ته دلته تقریر کوه ته دلته درس ورکوه هغه زمانه کې یو بله مدرسه وه دارالحدیث هغه مدرسه کې د امام ابن تیمیه پلار عبدالحلیم رحمت الله علیه درس د حدیثو شروع خو لږه زمانه تقریبا 682 کې د پلار هم د دې دنیا نه رحلت وکړو او دغه وخت کې د امام ابن تیمیه رحمت الله علیه د احمد ابن تیمیه عمر چې و 2 کاله عمر و خدا وړوکی هلک چې په وړوکوالي د عمر کې و الله دله یو داسې حافظه ورکړې وه داسې یو ذهن وله الله ورکړی و چې علما د هغې صفتونه کوي یو عالم دی امام ذهبي شمس الدین ذهبي په سیر اعلام النبلا کې وایي کماله څوک د رکن او د حجر اسود په منځ کې لو حلفت بین المقام والحجر الاسود کماله دا قسم را کړی شي چې د ټولو نه لوی عالم چې ذهن یې د هر چا نه قوي وي هغه به څوک دی نو زه به د الله په نوم قسم وخورم چې دا احمد ابن تیمیه د ده په شان ته نه ما لیدلی او نه ده په خپلو سترګو باندې داسې لوی عالم چېرته په سترګو لیدی یو بل عالم دی ابن السید الناس وی زما دی په الله قسمی هر چا چې ابن تیمیه لیدلی دی د ده په شان لوی عالم هغه نه دی لیدلی او نه ابن تیمیه د خپلو سترګو باندې د ځان په شان بل لوی عالم چېرته لیدی په هغه زمانه کې یو مشهور محدثو ابن دقیق العید په دې نوم باندې مشهور و لوی محدثو هغه وایي چې کله زما د ابن تیمیه سره ملاقات وشو وایي زما د په الله قسمي ما ویلې لکه دا ټول علوم چې د ده په دې سترګو په منځ کې پراته دي بس د ده یو بل مقابلو شیخ کمال الدین ابن زمکل زلمکانی هغه ویلې هغه مقابله مو خو هغه به په خپل اند ویلې چې زه په دې خبره باندې اقرار کوم چې دې سړي له چې الله کم علم ورکړی کم ذهن ورکړی داسې علم الله بل چا نه دی ورکړی حتی کې امام ذهبي وایي د هغه نه نقل کوي چې وایي چې 500 صدۍ کې چې کومې مخکې تېرې شوې یا 400 صدۍ کې شک دی د راوي داسې انسان په داسې صفتونو باندې الله دغه وخته پورې نه و پیدا کړی لوی عالم و چې کله دی د وړوکوالي د 8-9 کالو په عمر کې و په هغه علاقه کې مشهور شو چې یو وړوکی هلک دی او په علم باندې الله ولې څه بیل شان ته حافظه ورکړې ده دا خبره ډېره مشهوره شو د حلب علاقې نه یو عالم راغی د دې وړوکی هلکه د دې کم سن بچي د ده معلومات یې کاو چې رښتیا ول الله حافظه ورکړې که نه نو چا نه یې تپوس وکړو چې داسې یو هلک دی په دې نوم باندې مشهور دی احمد ابن تیمیه دا هلک به زه څنګه وینم هغه سړي ورته ویلې چې هغه هلک سکول مکتب ته تللی دی او په دې لارې راځي ته ورته انتظار وکړه په دې ځای به راشي ته به یې وینې وایي کله چې د سکول نه را روانو مکتب نه د عالم د ټیلر په دکان کې ناست و د هلک ته یې ویلې غږ یې ورته وکړو چې بچیه دلته راشه د ده سره یو تختۍ ورسه وه
چې کله تختې ته واخیستله ویل بچیه دا تختې دې صفا که زه درته په یو څو حدیث لیکم 11 یا 14 حدیث یې ورته پې ولیکل چې ورته ویې لیکل ویل بچیه دې ته ښه په جوور سوچ وګوره نو ابن تیمیه رحمه وړوکی هلک دې خطه دې حدیثو ته یې داسې وکتل چې ویې کتل ویل واله تختې هغه سړي هغه تختې هغه عالم د حلب تختې ورانه کړه ویل ته وایه دا حدیث اوس نو هغه څنګه چې ورته هغه لوی عالم د مخکې نه لیکلي وو په حرف باندې بیا یې ورته ذهن کې دا راله کېدی شي دا به د مخکې نه یاد کړي نو بیا یې ورته نور سندونه ولیکل په تختې ویل دا وایه بچي هغې ته وران کړ ویل دا وایه هغې هم ورته هغه ویلې که دا سالک ژوندی پاتې شو د ده دپاره به یو لوی شاني په دنیا کې دی چې کله وړوکی و په وړوکوالي په عمر کې قرآن یاد کو الجمع بین الصحیحین للحمیدی یاد کړله او د ده استازان 200 استازان د حدیثو د هغې نه حدیث یې زده کړه خو یې ده کې یو عجیبه صفت دا و چې یو یې ذهن ډېر تیز او بل به وایي ده په خپل عمر کې یو منټ هم لوبې نه کولې وایي ده به د لوبو نه ځان ډېر ساتو ویل به چې زما مقصد چې کم دی هغه د دې کافرو باطلو مقابله ده خپل ټیم معمولی ټیم به هم په دنیا په یو شي باندې نه ضایع کاوه پلار یې چې کله وفات شو یو لوی عالم دی ابو حیان اندلوسی رحمه الله دا هغه یو تفسیر دی تفسیر بحر المحیط لوی عالم دی ده ته چا صفت وکړو چې امام ابن تیمیه او عالم دی داسې چې هغې خواله راغی هغه ډېر لوی نحوي دی ده سره چې خبرې اترې شروع کړې ده یوه خبره وکړله نو هغه عالم ورته وایي ابو حیان اندلوسی ورته وایي یوه خبره ورته کوي ورته وایي چې ستا دا خبره د سیبوی نه خلاف ده سیبوی په نحوه کې د ټولو نه لوی عالم دی د هغه یو مشهور کتاب دی الکتاب چې هغې کتاب ته په نحوه کې بل کتاب نه رسیږي چې دا خبره ابن تیمیه ته ابو حیان وکړه امام ابن تیمیه ورته وایي ستا د سیبوی کتاب خو تقریبا 80 ځای په هغه کتاب کې د نحوې په لحاظ سره غلطي ده الله ولې داسې یو پویه ورکړه یو ځلې امام دا قصه په خپله نه په مجموع فتاوا کې شته او حافظ ابن قیم هم کړې ده حافظ ابن کثیر هم کړې نور علماو کړې یو یهودي راغی او په تقدیر باندې په شعرونو کې 8 شعرونه پیش کړه او په تقدیر باندې اعتراضونه وکړي او دلې ورکړه چې دا وګوره د دې جواب لاله راک د لوی جهاد دی وی دی چې دا خط یې وکوتو داسې 8 شعرونه ورته کېناسته لګیو چې لږ ساته وی زمونږ شاګردان یې وی زمونږ دا خیال و چې دی به ګنې جواب ورکوي خو په نثر کې به ورکوي وی هغه خط یې راواخیستو ویل چې واله 184 شعرونو کې ورته په دقه ساعت په دغه ردي په دغه عروض باندې په دقه ساعت ورته هغه شعرونو کې جواب ورکو هغه شعرونه اوس هم د هغه په کتابونو کې شته یو ځلې داسې یو مسله راله یهودیان یو چل کړی یو مکر یې کړی مکر یې داسې کړی یو خط یې د دروغو جوړ کړی و په هغه کې داسې لیکلي و چې محمد رسول الله یهودو ته چې کوم دی ټکس ماف کړی دی چې شیخ او کاغذ یې په زاړه طریقه باندې لیکلی و په هغې باندې د علي او د سعد ابن معاذ رضی الله عنهما د دواړو دستخط هم په دې باندې و شیخ الاسلام چې دا خط وکړو ته ویل دا په 10 وجوهو سره دروغجن خط دی ویل او بیا یې پاک ویلی سعد ابن معاذ خو ویل د خیبر نه مخکې وپاتو د جزیې بحث چې دی نه هغه خو ویل د دې نه وروسته په تبوک کې راغلی داسې علم چې الله تعالی د دې انسان په وجه باندې د یهودو کومه بیخکندي کړې ده د نصاراو یې کومې کړې ده د هر یو باطل پرست چې په هغه زمانه کې کوم و دی چې کله د 22 کالو په عمر کې و پلار یې وفات شو پلار یې چې کله وفات شو خلک خفه وویل په دې جومات کې به څوک درس کوي څوک به خطبه ورکوي دی راغی او د پلار په ځای باندې د درس په ځای کېناستو مؤرخ ابن کثیر البدایه والنهایه کې ناشنا خبره کوي وی دی چې کله حدیث دی درس ته کېناستو دغه درس تاج الدین رحمه الله لیکلی دی او وی خلک حیرانه شو
چې د 22 کالو وړوکې هلک او داسې د حدیثو چې د پلار نم په درجه کې چوت دی خلق حیرانه شو چې دی انسان له الله تعالی څومره ذهن ورکوي وایي چې راتلونکې د جمعې ورځ راله د سفر میاشت شوه د پلار په ځای باندې په منبر باندې ودرېدو چې کوم تقریر یې وکړو نو د خلکو وایي حیرانه شو چې دی انسان له الله څومره ذهن ورکوي خو مشهور ډېر شهرت ول الله ورکو خو امتحانات هم پې ډېر زیات راغلي وو په یو 692 کې د حج له لار په 693 کې یو لوی امتحان داسې راغی چې په هغه زمانه کې یو یهودي و عصاف نومې و او هغه په محمد رسول الله باندې اعتراضونه وکړه د دې زمانې هر مسلمان وروره نن هم دا خبر یاد ساته خلک په محمد رسول الله اعتراضونه کوي خدا یو عالم اسی نوم د مولا یوازې د جماعت مولا نه و یوازې د منبر او د محراب مولا نه و بلکې دا د تورې او د زړه د بهادرۍ مولا هم و الله ولې داسې غیرت ورکړی دی عالم لا چې کله دی د دې کا یهودي نه خبر شو چې په محمد رسول الله باندې اعتراضونه کړي دي د هغه زمانې چې کم حاکم و عز الدین نایب هغه له لار او ستیرې ورته ویلې چې دا یهودي چې څو پورې دا وجل شوی نه وي هغه پورې موږ به ستا خلاف ته ودرېږو دا یهودي راوستل غواړي هغه یهودي چې کله را روان کو په لاره کې خلکو سره خلکو په زړونو کې الله د مینه نه ایستلې وه هغه یهودي سره یو عرب قسم ورسو او خلکو په دواڼو باندې د کاڼو باران شروع کړه باچا چې د دې نه خبر شو د باچا ډېره بدنامي وشله باچا دې جیل ته واچاو خو ده ویلې چې هر څه کې اخیر باچا په دې پوهېده چې د دې عالم خلاف کول زما د ملک د تباهي ذریعه جوړیږي بیرته پرېښود معافي هم ترې وغوښته په هغه زمانه کې شیخ الاسلام یو کتاب لیکلی دی موږ ته ډېره فایده وساخلو د هغه کتاب نوم دی الصارم المسلول على شاتم الرسول په هغه کتاب کې دا خبره ثابته کړې ده که یو څوک په محمد رسول الله باندې اعتراض وکړي د ده د سر د پرې کولو نه بله سزا نشته خو یو بل امتحان په ده باندې په 696 هجری کې راغی دا هغه زمانې څه خلک راجمع شو دا خبره لږه اهمه ده زده کول غواړي دا تپوس یې ترې وکړو د اسماو ما مخکې خبره کړې وه د الله د صفتونو په باره کې ترې تپوس وکړه لکه دا خبرې تپوس وکړو چې الله چېرته دی یا دا د څه عقیده ده چې د الله د لاس په باره کې د څه سوچ دی یا د الله د قدم په باره کې دې خبره باندې اول لږ ځان پویه کول فرض دي زمونږ عقیده د محمد رسول الله نه والا تر دې زمانې پورې د ټولو سلفو خلفو صحیح عقیده دا ده چې الله د عرش د پاسه دی څنګه چې د الله د شان سره مناسبي او د څلور واړو امامانو عقیده دا ده چې څوک دا نه مني چې الله د عرش د پاسه دی د داسې انسان په کوپر کې شک نشته قرآن کریم کې داسې آیاتونه ډېر زیات دي الله فرمایي الرحمن على العرش استوى رحمان ذات په عرش د پاسه دی قرآن کې الله فرمایي أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض الله فرمایي ته د هغه ذات نه په امن باندې چې کوم بره دی چې په دې ځمکه کې دې ننه باسي قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي وهو القاهر فوق عباده ستاسو رب زورورم دی او د بندګانو د پاسه دی او حدیث صحیحه کې راغلی یو وینځ راله نبی صلی الله علیه وسلم ته چا راوستله نبی علیه السلام ته معلومات کاو چې دا مسلمانه ده که نه نو تپوس یې ته اول دا وکړو ویل ای وینځې این الله الله چېرته دی هغې ویل الله فی السماء بره دی بیا ته محمد رسول الله تپوس وکړو ویل زه څوک یم ویل ته د الله رسول الله هغه مالک ته ولوی اعتقها فانها مؤمنه دا آزاده که دا مؤمن ده دا عقیده دې زمانه کې بعضې بدبخته خلک داسې شته چې هغه عقیده شیخ الاسلام قصیده کې وایي وكذاك قال امامنا هو مالك قد صح عنه قول ذي اتقان وكذاك قال الشافعي وبعده يعقوب والالفاظ للنعمان طول امامانو په دې خبره اتفاق کړي من لم يقر بعرشه فوق السماء وفوق كل مكان
فهو الذي لا شك في تكبيره لله درك من امام زماني هذا الذي في الفقه الاكبر عندهم وله شروح زبدة لبياني. دا ټول امامانو حتی کې د قرآن د حدیث او د صحابه او د تابعین او د تابع تابعینو د ټول عقیده دار چې الله بره دی. کستانه څوک ته پوښتنه کی دا به خامخا وي چې رب دې بره دی بره او دا قرآن ټول د دې نه ډک دی. شیخ الاسلام ابن قیم په قصیده نونیه کې یو دلایل پرې پیش کړي د ټولو علماو اجماع ده پرې خبره باندې داسې به نه وي چې الله په هر ځای کې دی. دا عقیده د کفر ده. داسې به نه وي الله صرف بره دی د عرش د پاسه دی. او زمونږ عقیده داره چې د علم او د قدرت په لحاظ الله په هر ځای کې دی. علم یې هر ځای ته رسېدلی، قدرت یې هر ځای ته، او په دې باندې د قرآن آیاتونه ګواه دي په دې خبره. ځینې مسلمانان داسې ته تپوس وکړې غریب په دې خبره نه یې پویا چې وایي الله چېرته دی؟ هغه وایي الله په هر ځای کې. دا خبره ډېره ده چې الله په هر ځای کې دی. یو اسانه خبره کوم، مثلا محمد رسول الله اسمانونو ته معراج چې ورته موږ وایو، دا د معراج واقعه په حدیثو کې په قرآن کې شته. دا د اسراء واقعه په قرآن کې شته. چار ځای کې الله او نبی محمد رسول الله بر اسمانونو ته د دې خبرې څه مقصد دی، د دې عقیدې څه مقصد دی چې پورته په دې وو اسمانونو ته برخوته چې ستا عقیده داره چې دلته م الله دی، نو بیا دومره د پورته ختلو څه مقصد دی؟ او دا خبره ده ما مخکې یوه خبره کړې وه چې داسې عالم پکار دی چې کله شیخ الاسلام صاحب ته دا خبره راله نو هغه په قرآن، په حدیث او د لغت په کتابونو د امامانو په اقوالو د ټولو سلف علماو په اقوالو دا ثابته کړه چې رب العالمین چې دی بره دی. په دې وجه باندې هغه ته سخت تکلیف ورسېدو، خو د الله مدد داسې و چې هغې تکلیف نه الله هغه نجات ورکو. د هغه شیخ صاحب انشاءالله څلور لږ کمالاتي وخت کم دی، بل جمعه کې به انشاءالله د هغه تفصیلي علمي کمالات او دعوتي کمالات ذکر کوو. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.